سلامونه درنو دوستانو، ستړي مه شئ. مصطفی میاخیل ما راغلی ما کابل شاه شهید دریم سړک جاپان هایبریډ ورکشاپ ته. نو درنو دوستانو، دا د شاه شهید دریم سړک ده، جاپان هایبریډ ورکشاپ ده. راځو دلته تاسو ته دغه ورکشاپ خدمات ښیو چې کوم خدمات دوی ترسره کوي او تاسو ته کوم خدمات کوي. راځئ راسره. ښه راغلاست دوستانو. بیا هم د جاپان هایبریډ ورکشاپ قدرمن منشي صاحب محترم مخلص صاحب را سره ده. مخلص صاحب ښه راغلاست، ستړی مه سئ. مننه میاخیل صاحب، کور ودان. سلامونه تا ته او درنو لیدونکو ته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مخلص صاحب، که دا راته ووایئ چې په دغه ورکشاپ کې تاسې کوم موټرو ته کوم خدمات ترسره کوئ؟ میاخیل صاحب، دلته عموما کې دغه نوي ماډل کوم موټر چې دی د هایبریډ موټر، نو دغه موټرو خدمات موږ ترسره کوو. بیا ورسې دغه غټ موټر کوم چې فرونر دی او هیلیکس دی، دغه کې د هایبریډ کې زیات چې دی د اکوا پریس دی، موږ له ډېر دا راځي. ښه، ډېر ښه ده. نور دلته تاسې کوم څه لرئ چې هغه تاسې په پرچونه په عمده توګه خرڅوئ؟ مثال یو موټر ټکر کوي، دروازه ماتېږي، ډاله یا نور داسې شی پکارېږي، هغه تاسو سره میلاویږي؟ او موږ سره شته دی د پریس او اکوا خو مکمل ټول سامان سره شته دی. د جاپاني موټرو باډي پاس کې مکمل سامان سره شته دی او انجن د وجې ټول سامان شته را سره. کوم څه چې موټر دی هغه ځینې لا کېږي او ټول سیستم شته. هغه سیستم را سره د پروګرام سیستم را سره شته دی. موټر چې زموږ مشتری غار چېرته لاک شي یا تر ریموټ ورک شي، موږ دا خدمات هم لرو چې مشتری پسې ورشو او هلته موټر له سټارټ کړو، ریموټ ته پروګرام کړو. ښه، نه هملته ورځئ تاسې. ډېر ښه ده. نو دغو موټرو ستونزې څه وي؟ اوس مثال د دې ګاډي ستونزه څه ده؟ د دې موټرو عمومي ستونزې کومې ستونزې کې انجن د وجې پیدا کېږي، د تیلو د وجې. افغانستان تیل یو اندازه خراب دی. بلکل، زما مطلب دا و چې دغه موټر دا کوم موټر چې دلته ولاړ دی، د ستونزه څه د ستونزه هم د تیلو وجې ده. د تیل ضعیف تیل اچولي دي، اوس یې دغه یو قسم ته سار کې او اواز کا ټکار کا، نو دې ته اوس موږ مکمل صفحې کړو، والونو د پارسنګونو مکمل صفحې ورته کړو. انشاءالله دا به مشکل به حل شي. موبلین کوم موبلین لرئ؟ موبلین خو موږ دغه کوم چې برانډ دی موږ سره ټویټا او هایبریډ موبلین موږ ډېر استفاده کوو. برلین دی را سره او لبریوال دی را سره. ما خو وړاندې هم ادرس ورکړ، بیا هم ته کولی شې ادرس ورکړې د دې ځای چې کوم ملګري دلته ګاډي خرابېږي، ستونزه پیدا کېږي، ورته تا سره اړیکه وکړي. زموږ ادرس عمومي کارتینا سرک باندې شاه شهید سرکیسې ناریال هوټل ته نارسیده. بلکل، ډېر مننه. نور دلته کوم کوم شیان دلته ملاویږي؟ دلته ډېر هغه کارګر سټرینګان دي، دروازې دي، بانټې دي. ما مخکې یادونه وکړه چې دغه پریس او اکوا موټر چې کوم دی د دوی موږ سره مکمل سامان نشته ده. د دروازې د نور موټر هم 2000 نه پورته را سره سامان نه د ټول موټر شته، خو پریس او اکوا چې دا را سره مکمل دي، بیا د ارث را سره پیدا کېږي، کمبوتات بیا نه لرو. نو دوستانو، که ستاسې موټر ستونزه درلودله نو جاپان هایبریډ ورکشاپ نو دوی ځان سره ښه استادان لري، با کیفیته کار درته کوي، باوري کار درته کوي او دلته راشئ او خپل ګاډي مو راولي او د ګاډي ستونزه مکمل له منځه یوسئ. نو تاسې ډېره ډېره مننه.